د احساس ټي وي درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو بیا هم در سره نن ورځ په دې معلوماتي ویډیو کې د چغان غونډۍ یا کلا په اړه معلومات شریکو چې په کونړ ولایت کې موقعیت لري. تاسو هم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، شیر او خوښ کړئ ترڅو له دې معلوماتي ویډیو څخه نور استفاده وکړئ او تاریخي معلوماتو څخه برخمن شي. چغان تاریخي کلا یا غونډۍ. چغان غونډۍ د کونړ مرکز اسداباد شمال ختیځ لور ته پرته ده چې تاریخونو کې د ننګرشاهي په نوم هم یاده شوې. دا غونډۍ د پیج او سیند درې د دواړو سیندونو ترمنځ واقع ده. تاریخي شواهدو موندلې چې دا غونډۍ د څه باندې 600 کلونو وړاندې لرغونتوب لري چې هغه وخت په دې ځای کې د ننګرشاه پاچاهي وه. پر چغان غونډۍ د ننګرشاه پاچاهي د چنګیزیانو د هلاکو خان له لوري نسکور او ننګرشاه ننګرهار ته ولاړ چې د ننګرهار اوسنی نوم هم په ننګرشاه پورې تړل کیږي. که څه هم دا تاریخي غونډۍ له وزارت اطلاعات او کلتور سره ثبت ده، خو ځینې خلک وایي د دې غونډۍ ځینې برخې د خلکو لخوا غصب شوي هم دي. اصري تاریخ چې دغه نوم چې دی دغه د نوم تړاو ډېر د چنګیز د کورنۍ پورې تړلی دی. کله چې چنګیز په منګولیا کې واکمن شولو، د واکمنۍ نه وروسته پوځونه جوړ او د وارې په آسیایي مینا یا په منځنۍ اسیا کې تاړاکونه او مرژوب له فتوحات شروع کړل چې د تاجکستان، ازبکستان دای تر اسونو د پښو لاندې کړل. خو د چغان نوم چې دی او د چغسرای نوم چې دی د خپله د چنګیز د زوی د چغتای او د یو زوی چغتای په نام باندې بلې، د اوکتای په نام باندې بلې، د جوجو په نام باندې. خو دغه کوم نومونه چې د چغسرای او د چغان دي دغه د چغتای پورې تړلي دي، مخکې هغه تاړه کړی. پر سر یې د امنیتي ساتو پوستي او کورونه جوړ دي چې له امله ورسره د یوې تاریخي غونډۍ رنګ تت شوی. که څه هم کونړ کې له تیرو حکومتونو راوروسته چارواکیو په وار ویلي وو چې په دې ولایت کې به تاریخي ابدي ورغوي، خو لا هم دلته ځینې داسې تاریخي سیمې او ودانۍ شته چې یا په خپله او یا ولسي خلکو چور او تالا کړي. د دغو تاریخي سیمو یوه هم د چغان غونډۍ ده چې د نپام له امله یې وروستۍ نښې هم په ورکېدو دي. د دې تاریخي سیمې ډېری نښې اوس ختمې شوي، خو یو څه چې شته هغه په دې غونډۍ کې د تهدابونو نښې، په لاس جوړ شوي ډبرین دیوالونه، د مرمرو په څیر هموارې او تراشل شوي تیږې چې لیک ته ورته رسمونه پرې کښل شوي او ګمان کیږي چې هماغه تصویري لیکونه به وي. خو دا نښې اوس یوازې د دې غونډۍ په ښکتنۍ برخه کې د هدیرې پر دیوالونو معلومیږي چې ګوندې د وخت په تیریدو دا هم له منځه لاړې شي. داسې هم ویل کیږي چې د تیرو حکومتونو پر مهال بهرنیو د ځایي خلکو په مرسته په دې غونډۍ کې کیندنې کړي او ګڼ تاریخي آثار یې ترې وړي دي. د ولسي خلکو د وینا په اساس د دې غونډۍ له لوړې برخې څخه ختیځ پلو د سیند پر خوا په غره کې دننه یوه زینه هم کیندل شوي چې ځینې ولسي خلک پکې تر یوې اندازې ورغلي هم دي، خو مخکې د ډار او ویرې له امله نه دي تللي. او همدارنګه یوه بله لار چې د شمالي شرق لور ته دغه د سیند درې یا دغه د مرورې د ولسوالۍ ته مخ په مخ باندې دلته کوزه شوې وه چې یو کس به پکې تلو راتلو، د هغې ځای نه به یې خوراکي توکي رادا کول. باید وویل شي چې په دې تاریخي غونډۍ د وخت مشهورو لیکوالانو، شاعرانو او تاریخ لیکونکو هم ګڼې مقالې او کتابونه لیکلي. همدا لامل دی چې دې تاریخي غونډۍ خپل ارزښت او نوم ساتلی. مننه چې موږ سره وئ. د دا ډول نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ. تر بیا ښې چارې.